حقوق د شریعت په اصطلاح میړه په ښځه څومره حق لري، دا بل بیا را روان د ښځه په میړه باندې څومره حق لري. هغه حقوق دغه دي چې باید موږ زده کړو. د میړه حق په ښځه باندې دومره ډېر ده چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې که ما چا ته امر کړی چې ته د تعظیم دپاره دغه سجدې نه، سجده د عبادت نه د مراد، سجده د تعظیم، چې د تعظیم دپاره پلانکي ته سجده وکړه، که مې یو وارې امر کړی بیا به مې ښځو ته د امر کړی چې تاسې خپلو میړونو ته د تعظیم دپاره سجده کوئ. دومره حق در باندې ده. خو سجده د تعظیم مخکې وه بیا منسوخه شوه. بخاري شریف کې ما د سجدې په بحث کې خبره کړې ده. دوم روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سړی راغی کور ته، مخکې باب کې مې ویلې هلته په یوه ښځه نظر لګېدلی، سړي ته شهوت پیدا شوی، ښځې ته یې دستي دعوت ورکړه چې راشه د حاجت دې پوره کولو دپاره، ښځه به انکار نه کوي. ولو کانت علی التنور، اگر که په تنور وي. ګورې ښځه مړۍ پخوي، پاسته یې ویله د تناره ته، میړه وغوښته د جما دپاره چې هلته دا جما کوي، دا پاسته یې سوځي که نه سوځي، دیګ باندې دا دیګ سوځي که نه سوځي. اوس دوه امتحانه شو، یو دیني یو دنیوي. که ښځه انکار کوي د سړي په دین کې نقصان پیدا کېږي، بیا به پردیو ښځو پسې ګوځي، زناوې به کوي. او که ښځه اقرار کوي راځي، د میړه دنیا تاوان ده، میړه غله سوځي یا دیګ یې خرابېږي. په دوو ابتلاو کې چې سړی واقع شي هغه احوانه دې غوره کوي. دا د دنیا تاوان خو کم تاوان ده، خو د میړه تاوان ده، میړه په راضي ده، په دغه باندې ویني هغه د مړۍ ور ویلې ده، په هغه باندې راضي ده، د ده دنیا ده. خو چې دین ته جرح پیدا نه شي، ښځه به انکار په داسې وخت کې هم نه کوي. ګوره یو شرعي عذرونه وي، یا د حیض په حال کې ده، یا داسې مریضه ده چې قابله د دغه نه ده، هلته خو بیا میړه حق نه پلري. خو دا شرعي و حسي مانع نشته، صرف کار بانه ده، نه دا دې نه کوي. دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې د دې نه میړه شپه د رضایت په حال کې تېروي، میړه تر خوشحاله وي چې مړه شي، الله به جنت ته بیایي. د جنت معنی لکه د مور و پلار حقوقو کې چې موږ ویلي چې رضا د رب په رضا د والدینو کې ده، د ښځې دپاره رضا د رب په رضا د زوج کې ده، چې میړه ته راضي وي نو الله ته راضي ده، چې مړه شي نو جنت ته به بیایي. ښځه هم حق لري په میړه لکه میړه چې حق لري په ښځه باندې. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اکمل ترین د مؤمنینو د ایمان په لحاظ هغه څوک ده چې نیک اخلاق وي. دا خو عام حکم شو. بیا خیار د تاسې هغه څوک ده چې د خپلو ښځو سره ډېر نیک اخلاق وي. یو وارې خو په عمومي توګه بیا په خپل کور کې دننه دا د ښځو په باب لکه چې وروسته خبره وکړو نو دلته نیک اخلاقي ته ډېر ضرورت پیدا کېږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بل حدیث به چې د ښځو سره په ګزاره چلیږي نصیحت ورته کوي د خیر، ولې دوی د تاسې سره لکه بندیانې دي، عوان عندکم، خپله خود مختاره نه دي، په بل طرف نشي تللی، د بل چا سره تعلق نشي ساتلی، خو د دې منافع ټول د تا دي، نور ته مالک نه یې، حره ده، اصیله ده، ښځه ده، انسان ده، د تا غوندې انسان ده، خو د منافعو ته مالک کې، خدمت د تا په کور کې، زندگی د تا په کور کې، هغه هر څه خواهشات چې پوره کوې ته یې تر پوره کوې. که دوی بې حیایي کړه، حکم خو د نیک اخلاقۍ ده، نصیحت ورته کوي. که دوی بد اخلاقي کړه نو اول ځان تر مرور کوي چې په دغه د اصلاح راشي. په نصیحت نشوه اصلاح، بیا یې بد اخلاقي کړه، ځان تر مرور کړه. که په هغه نشوه اصلاح، بیا یې ووایې، خو په ویلو کې به پام وي، معیوبه کوئ به یې نه، سر ماتول، لاس ماتول، مخ ته ویل، داسې ویل به نه وي. په چپلاخ ویل چې بدن غوښه یې وخوږېږي خو عیب ناکه نه شي، بیا دا کوي. لیکن که اطاعت یې کو، بیا هسې بانه ما ورته غواړئ. او د تاسې هم په ښځو باندې حق ده، د ښځو هم په تاسې باندې حق ده. د تاسې حق په ښځه دا ده چې د تا په بستره، د تا په کوټه کې د تا د اجازې نه بغیر دی د بل چاته اجازه نه کوي، ولو که د دې قریبان وي،
اوس کله بعضې خلک داسې چې دا دوستیو کې سره ټیټ جګ شوي دي اوښ یې سره یې نه لګېږي. اوس اوښه د دې ښځې خو محرم ده، ورورې ده، خو تا زړه نه کېږي چې تا کور ته درشي. ښځه دې په خپل سر اجازه نه ورته کړي. ښځې تره ده، په خپل سر دې اجازه نه ورته کړي. کله د خسر سره سړی خفه شوی وي، زړه یې نه غواړي چې د کور ته راشي، لیکن صرف د مور او پلار په باب کې چې خواښ او خسر دي د سړي دیغ په باب کې مسله دا ده. په جمعه کې یو وارې که ښځې کلي کې سره نږدې وو، ښځې اجازه غوښته چې زه د مور او پلار ملاقات ته ځم، نه دې منې کوي. که دا دې باندې زړه نه کېدو، هغه بیا ورته راتله، مور او پلار دې ته په جمعه کې راتله، نو هغه به هم بیا نه منې کوي د کور نه. او د ډېر وخت نه یې منې کوی شي، کور ته راشي، د انداز د ضرورت په انداز باندې پوښتنه وکړي او پیاله چای وچکي مثلا، نور دې بیا داسې نه وي چې هغه د ده شخصي منافعو ته ضرر وي پکې، مکس دې نه کوي. او نور قریبان لکه ورونه او ترونه او د تره زامن او د دغو په سلسله کې چې محرم دي خو والدین نه دي، په کال کې یو وارې واجبي حق لري چې که ورونه وغوښته مېړی بیا نشي منې کولی. نور خو نیک اخلاقي خو ځان ته خبره ده، خو که کله خفګانونه او څه شیان په مابین کې هم په یو کال کې بیا د نورو نه هم نشي منې کولی. او د دوی حق په تاسې باندې دا ده، دا خو تاسې حق دی، تاسې کور ته بې اجازې دی، تاسې دوی څوک نشي ننوستی، خو د دوی حق په تاسې دا ده چې دوی ته به ښه جامه کوي، ښه خوراک. ښه جامه او ښه خوراک څه معنی؟ حلال رزق به ورکوئ. حق د رزق در باندې لري، حرام به نه پخورئ. جامه به پاکه جامه ورکوئ، په حرامو روپیو باندې به جامې نه ورته اخلی. دا بیا د دوی حق ده په تاسې باندې. نو ښځه هم حق لري په میړه، میړه هم حق لري، خو د میړه حقوق زیات دي. د ښځې دا حق ده په میړه باندې لکه کالی، جامه، کوټه، سکنا چې مشهوره ذکر کېږي، خو ورسره دا حق هم ده د ښځې په میړه باندې چې دیني امورو کې تعلیم به میړه کوي. ښځه دا یو نوی عذر ورته پیدا شو، استحاض تکلیف شروع شو، مخکې نه و ورته، اوس میړه ته ووایي چې ما د خپل عادت نه شپې واوښتې، ما مرض نه درېږي، ته ورشه عالم ته د ما دپاره پوښتنه وکړه چې زه اوس لمونځ وکړم نه یې وکړم. که میړه خپله عالم وي نو دی به جواب ورکوي، که نه یې وایي عالم ته به ځي، د دې د هغه ضرورت په انداز باندې پوښتنه کوي، دا حق به لري. که میړه شرمېدو چې زه په ده خبره شرمېږم، هلته دا په شرعي امورو کې مبتلا ده، د خدای حکم ناقص کېږي، نو بیا د دې دپاره دا به ورته وایي چې ښه بیا نو ماته اجازه وکړه چې زه د دې کلي عالم ته ورشم، د هغه نه پوښتنه وکړم. بیا به منع نه کوي، میړه به خپله دا پوه کوي، که نه یې د عالم نه به پوښتنه ورته کړي، او که نه چې زه شرمېږم زه هم پوښتنه نه کوم، تا لمونځ دې نه وي، خو ته به هم نه وځې د کور نه، دا خو د شرم خبره ده. لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق، بیا ښځه بې اجازې هم وتی شي، ځکه لمونځونه یې خرابېږي، احکام دا ورته متوجه. او د کور نه د باندې خدمت به میړه کوي، کور کې د ننه خدمت به ښځه کوي. دغه حسن معاشرت ته چې میړه هم ذاتي زندګي برابره وي، د ښځې هم برابره وي. نور مې مخکې ویلي وو چې ښځه د میړه په کور کې د میړه د کورنۍ حتی د هغه د خویندو د ورونو خدمت هم کوی شي. د حضرت جابر په واقعه کې مې چې ویلې، دا چې ماړی پخول دي، کالي مینځل دي، دا خو څه کوي چې حتی د میړه د سر غوړولو، د ګیرې غوړولو، د مینځلو دې هم دا اهتمام کوي چې کامل حسن معاشرت دې په مابین کې حسن اخلاقي کې زندګي راځي.